السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د جمعې په شپه باندې موږ د درود شریف ذکر کوو په جمعواري باندې سره راټول شو 15 یا شپږ انډیوالان درود تقسیم کړو چې سل وار بیا وایو. نو بعضې خلک راته وایي چې دا ناروا دي ما یې کوئ. محترم زه دغه ته نه پوهېږم چې دا خلک پر د ایمان ولې نه بیریږي، په دې ولې نه بیریږي چې په دې خبر به زه کافر سوی یم. د ذکر څخه د درود څخه څوک رامنع کول او پر هغه د حرام حکم کول دا زموږ د ایمان د شرایطو څخه دا دي چې حلال به حلال بولم، حرام به حرام بولم. که څوک حلال حرام کې کافر کیږي، حرام حلال کې بیا کافر کیږي. که حلال حرام وګرځي کافر کیږي او که حرام حلال وګرځي کافر کیږي. نو د جمعواري ذکر درود ختم د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ ته څه وایي؟ دا خو صراحتاً ښکاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د اقوالو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سره مخالفت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خبرو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو امر ته حرام ویل دا سړی کافر کوي. نو دغه نفر د الله څخه بخښه وغواړي، مغفرت یې وغواړي چې مسلمان د ختم څخه د درود راګرځوي. صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې متعلق موږ ته څه پرېښي دي؟ فقه به هلته پرېږدو، اصول به هلته پرېږدو، احادیثو ته به ولاړ شو. عن معاویه رضی الله تعالی عنه، د معاویه رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې وخت راووتی، موږ صحابه کرام ناستو، داسې یو جمعواري ذکر مو کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل ما اجلسکم، چیرې کښېنولي یاست هلته څه کوئ؟ موږ ټول یا رسول الله موږ د الله ذکر کوو. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک میا قسم ورکړئ چې تاسې په کم نیت هلته ناست یاست. صحابه کرام وبېرېدل، ویل یا رسول الله موږ د الله په خاطر سره جمع سوي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته دا قسم په دې وجه نه درکوم چې تاسې په یو تهمت په بد کار کې مبتلا یاست، بلکې جبرائیل امین ما ته راغلی راته ویې ویل چې الله جل جلاله وایي زه فخر کوم په دغه جمعواري د ذاکرینو و ملائکو ته. او دغه رنګه د انس بن مالک رضی الله عنه څخه او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله مبارک څخه روایت دی. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل ان لله تعالی ملائکة، الله لره یو قسم ملائک شته، یو ټولۍ د ملائکو یطوفون فی الطرق، دوی ګرځي په لارو کې په کوڅو کې، یلتمسون اهل ذکر، دوی پیدا کوي یا خاوندان د ذکرو چې ذکرونه کوي سره جمع سوي. فاذا وجدوا قوما، چې دوی یو قوم پیدا کړي یذکرون الله عز وجل چې هغه د الله جل جلاله ذکر کوي، دغه د رحمت ملائکې ورباندې راټولې سي. بیا د ملائکو څخه الله جل جلاله پوښتنه وکړي چې د خلک څه کوي سره جمع سوي دي؟ هغه وایي یا رب ستا پاکي بیانوي، ستا لویي بیانوي، ستا پر حبیب باندې درود وایي. وایي الله جل جلاله څه ورته هل رأوني، زه دوی لیدلی یم؟ ملائکې ورته وایي که چیرې ته لیدلی وای بیا به دوی ډېر ذکر کولی. بیا الله جل جلاله ورته وایي فماذا یسألون، دوی د چی سوال کوه؟ ملائکې ورته وایي یسألونک الجنه، ستا څخه د جنت خواست کوه. الله جل جلاله څه ورته وایي هل رأوها، دوی هغه جنت لیدلی دی؟ ملائکې ورته وایي یا نه دی لیدلی یا ربه، که چیرې لیدلی وای دوی به بیا ډېر حریصان وای په ذکر کولو سره او د جنت په طلب کولو سره. بیا الله جل جلاله وایي د چی څخه یې پناه غوښتل؟ ملائکې ورته وایي چې د دوزخ څخه یې پناه غوښتله. نو الله جل جلاله وایي دوزخ یې لیدلی دی؟ دوی ورته وایي لو رأوها، که چیرې لیدلی وای کانو اشد منها فرارا و اشد لها مخافة، دوی به له دوزخ څخه بیا تر دغه لا بیره او د دغه څخه بیا لا تېښته کول. که اوس چې څومره له دوزخه ویریږي، که چیرې دوزخ لیدلی وای نو له دغه تر دغه زیات کوشش به یې کړی وي چې د دوزخ څخه ځان خلاص کړي. الله جل جلاله څه ورته وایي فاشهدکم انی قد غفرت لهم، زه تا شاهدانې ګرځوم ما دوی ته مغفرت کړی دی.
ملایکې څه ورته وایي؟ وایي فیهم فلان لیس منهم، په دغه ټولۍ کې په دغه جمعواري کې پلانکی سړی دیوبندي راغلی و، مثلا نماجه علی حجة هغه د یو ضرورت لپاره راغلی و، دیوبندي را روان و، دغه پلانکي و، د پلانکي سره یې کار و چې رالو، هغه په ذکر اخته و، دی هم په ذکر کې ورسره کښېنستی. الله جل جلاله څه ورته وایي؟ هم الجلساء لا یشقى جلیسهم، دی هغه ډول خلک دي چې د دې مجلس ته هر څوک راسي، هر بدبخت راسي، الله جل جلاله هغه پر بدبختي نه پاتېږي، هغه ته ضعفه کوم. او دغه رنګه بل روایت راځي چې الله جل جلاله ملایکې پیدا کړي دي چې هغه مجالس ته ذکر په هغو پسې ګرځي، په هر وخت چې هغه مجلس ته ذکر پیدا کړي نو دا ملایکې ورسره کښېني. او دغه رنګه ابي سعید خدري رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي په ورځ قیامت به هغه اهل الکرم معلوم سي، هغه خاوندان د عزت به معلوم سي، الله به وښیي خلکو ته چې دا هغه معزز خلک دي. صحابه کرام ورته وویل هغه اهل کرم څوک دي یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل اهل مجالس ذکر، هغه اهل د هغه مجالسو د ذکرو دي چې ذکرونه کوي. او دغه رنګه بل روایت انس رضی الله مبارک څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله عز وجل، یو قوم د الله پر نامه نه سره راټولیږي، بلکې که سره راټول شول وایي د اسمان څخه یو غږ پر وسي وایي قوموا مغفورا لکم، ولاړ سئ تاسو ته موږ بخښه کړې ده، قد بدلت سیئاتکم حسنات، ستاسې ګناهونه مې په نیکیو باندې در بدل کړ. حدیث امام مسلم په مسلم جلد 4 حدیث رقم 2015 کې روایت کړی دی، کتاب ذکر و دعا. او دغه رنګه امام ترمذي جلد په ترمذي جلد 5 صفحه 390 کې حدیث رقم 3309 کې روایت کړی دی. او دغه رنګه مسند احمد جلد 4 صفحه 2 او دغه رنګه نسائی جلد 8 صفحه 249. او دغه رنګه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح یو مستقل باب دی، ثواب حلق الذکر والاجتماع علیه، ثواب دغه حلقو دغه جمعواري د ذکر او ثواب دغه جمعواري د ذکر والاجتماع علیه چې پر ذکر باندې خلق سره جمع کیږي. هغه حدیث رقم 1140 صفحه 350 بیا تر حدیث رقم 1180 پر دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه په جمعواري باندې ذکر کول، درود ویل، دا ټول هغه اعمال دي چې د الله رسول موږ ور باندې امر کړي. نو چې څوک د الله د رسول امر ته حرام وایي د هغه په کفر کې شک کول کفر دی. نو راځئ د الله څخه وبېرېږو، پر د خپلو ایمانو باندې وبېرېږو چې رسول الله نسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر زمانه کې به داسې انسانان وي سهار به مؤمنان وي ماښام به کافران وي، ماښام به مؤمنان وي سهار به کافران وي. هغه دغه حالات دي. هر سړی مفتي سو په جیب کې فتوا ده، بس د حرام او د حلال فتوا د هر سړي سره په جیب کې ده. حلال او حرام فتوا ورکول دا یو عظیم کار دی، دا یو عظیم علم غواړي. په حدیث کې تبحر، په فقه کې، په اصولو کې، په تفاسیرو کې، قوانین د افتاء، قوانین د فتوا، دا ټول بر معلوم وي. بیا به هغه د حلال او د حرام حکم چاته ورکوي. موږ یو جزیه یو کوچنۍ مسله راڅه وپوښتل سي والله ثم تالله 100 کې 1000 مدایقین چې دا مسله دا ډول ده، زه جواب نه ورکوم، ورته کتاب مخ ته ګورم بیا جواب ورکوم. زما یو استاد و هغه بیان کول د بدنخیل اخوان صاحب ډېر ښه عالم و، ډېر غټ عالم و، تقریبا د افغانستان په سطح عالم و. ول د یو وخت وزې درلودې، نو دا وزو ته یې واښه اچولې، کلیوال پوښتنه ځینې وکوله په لمانځه کې دی معلوم و ښکاره پوښتنه یې ځینې وکوله، و د لاس پرېولی یا حجرې ته ننوتې هدایه راواستله، بیا یې مسله کلیوال ته ورکړل. نو زما استاد وایي زه طالب وم، بیا مې ورته وویل چې دا خو یو جزئي مسله او کوچنۍ مسله او زما لا په یاده له قدري له رسولات څخه مې لا په یاد ده. نو ته دومره غټ عالم یې، دومره غټ شیخ یې، نو تا ولې خو دستي به دا جواب ورکوه، ته کتاب ته څه ضرورت درلودې؟ ول ده مبارک ویل ورته ودرېد تر کتابه یې ورسومه، بس هغه پړه و هغه مسؤلیت به د کتاب د مصنف په غاړه زما به نه وي. نو اوس موږ چې یو مسله چاته ورکوو
هغه حدیث مبارک به پیدا کوو، هغه مسله مبارکه به په کتابو کې پیدا کوو، بیا مسله ورکوو. دا اوس نه پوهېږم چې دغه فتواوې څنګه د هر سړي په اختیار کې چې وایي دا حرام دي. همې سړی ږیره یې خریلي، په نارواوو مو اخته دی، وایي دا مجالس ته مه ورځئ، دا مجالس ته ذکر دا حرام دي، دا د درود جمعواري حرامه ده. نو محترمو خلک په ناروا سره جمع کېږي، هېڅوک غږ نه ورته کوي. که په روا باندې سره جمع کېدل هغه ته نو بیا خلک وایي دا حرام دي، دا ناروا دي. ختمونه کوئ، د درود ختمونه کوئ، د ذکر ختمونه کوئ، د لا اله ختمونه کوئ، الله اجر درکوي. کوم ملګري چې په خارج کې یاست راځئ د جمعې په شپه په کوټه کې ختم کوئ. او کوم ملګري چې په فیسبوک کې تاسې سره ملګري یاست، داسې ډېر جمعوارۍ په فیسبوک کې جوړې سوي دي، داسې ګروپان جوړ سوي دي چې ما هم ور واچوي، هغه ته غزلي و تصویران ناست دي، په نارواوو کې ګروپان جوړوي. ملګرو او ځوانانو خویندو هر هغه څوک چې واټساپ لري، تاسو ګروپان جوړ کړئ، د ختمو ګروپان جوړ کړئ. که لرې یاست د انټرنیټ سره ژوندي کړي یاست، د جمعې په شپه باندې سل واره درودونه پر ځانو باندې دغه کړئ چې دا به زه وایم، دا به ته وایې، دا به ته وایاست. اول خو چې په کوټه کې ملګري یاست هغه یې وکړئ، که په کورو کې یاست هغه دې دا عمل وکړي. که سره لرې یاست په واټساپ کې ملګري سره لري، نو په واټساپ کې د ختمو ګروپان جوړ کړئ. هغه د ثواب پر طریقه باندې واټساپونه استعمال کړئ، په ناروا کې مه استعمالوئ. نو خو له بده مرغه علماو هم ګروپان د دغه جوړ کړي دي، مزاحیه ګروپان، د ګپو ګروپان یې جوړ کړي دي، کې د ختم ګروپان نه دي لري. زموږ ژوندي ملګري علما دي، د مزاحیې او د ګپې ګروپان یې جوړ کړي وو، زه یې ور داخل کړم بیا ځینې ووتلمه. خو د ختم ګروپ په موږ نسو جوړولی چې د جمعې په شپه باندې درود تقسیم کړو یا سپارې تقسیم کړو. الله دې پر موږ باندې رحم وکړي، الله دې رحم را باندې وکړي. داسې وخت رالو حلال حرام کرته، هغه حرام حلال وګرځول، حلال حرام وګرځول. هغه تصویران چې حرام دي په نصوصو، په قرآن او په حدیثو تحریم ثابت دی، هغه کې اوس موږ دلایل وایي چې پروا نه لري، دا خو موبایل دی، دا خو د فیسبوک تصویران دي. هغه حلال حرام حلالو چې حلال دی او بلکې سنت دی، لازم دی چې ختم د اجتماع پر ذکر دی، هغه ته بیا موږ حرام وایي. څه راځي له خدای څخه وبېرېږو، پر خپل ایمانو وبېرېږو، پر دغه عقیده به موږ قبر ته ورځو له ایمانه سره، چې د رسول الله صلی پر اقوالو باندې د حرامو ټاپې لګوو. الله دې مو له داسې خلکو څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله.